د مسلمان له زړه نه په اخلاص وتلې دعا هیڅکله الله رب العزت نه رد کوي. خو درې مشخص داسې کسان دي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام یې په اړه فرمایي و د دغه دریو کسانو دعا هیڅکله نه رد کیږي. لومړی روژتي انسان دی، هغه انسان چې د الله تعالی د رضا په خاطر باندې خپلې سترګې، خپله خوله، غوږونه او لاسونه، پښې پرهیز کوي او له بدو کارو څخه یې منع کوي. د دغه انسان دعا هیڅکله نه رد کیږي. دوهم عادل حکمران دی، عادل پاچا دی، هغه حاکم چې د خپلو خلکو د خپل رعیت ترمنځ په عدل او انصاف سره فیصلې کوي او هلته انصاف او عدالت قایموي. د دغه عادل حکمران دعا نه رد کیږي. او دریم د مظلوم دعا ده. له مظلوم انسان سره چې کله ظلم وشي، زیاتی وشي او د الله په حضور کې لاسونه پورته کړي او د مرستې کومک وغواړي، نو الله رب العزت ورته د اسمانونو دروازې خلاصې کړي او ورته وفرمایي چې زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي چې زه به ستا دعا قبلوم او ستا مرسته به کوم ولو که وځنډېږي. الله رب العزت دې موږ په خپلو رښتینو بندګانو کې حساب کړي او الله تعالی دې موږ ته رښتینې حاکمان راکړي او رب العزت دې موږ د مظلوم له خیرات څخه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.